من سره جنرال سکرټري ذات الله خان موجود دی تاسو سره نیغه دی نو هغه ته تاسو کوم چې هغه د احتجاج متعلق څه خبره کوي او مشرانو چې کوم کار ورکړی دی د دې متعلق چې دی نو خپل سره بسم الله الرحمن الرحیم ظلم تور نظام کده مغل وو کده بل وی بابا ترې نه باغي و زمونږ تر بغاوت ته ګرانو ملګرو مشرانو تاسو ته معلومه ده چې عوامي نېشنل پارټي نن په صوبای کې په 2 بجې احتجاج اعلان کړی دی او درنګ ساتله به انشاءالله تعالی دې ځای کې موږ اوس پنډال لګو دا د موار منډې راغونډ شوي دي نو دا انشاءالله تعالی ګنټه نیمه کې موږ پوره بندوبست او تنظام کړی دی سټیج به هم جوړ شي انشاءالله کورسای به مو لګي او ډېر بھرپور احتجاج دی او نن به تاریخ ریکارډ کېږي ګرانو ملګرو مشرانو حرکت وکړئ انشاءالله تعالی دوی غواړي چې پښتون کام لاوارثه کام دی دا د دې تپوس وکړي عوامي نېشنل پارټي همیشه د دې کام ستونزې جدي کړي دي او د دې کام ستونزې صرف دا نه چې موږ په سملو کې اوچتو انشاءالله تعالی اوس په روډونو په چوکونو کې اوچتو او بھرپور احتجاج وکړو دا مطلب دی چې چا په دې باندې ډاکا چولې ده چا چې دا دال نکړي ده هغه د انشاءالله تعالی نن موږ خپل طاقت ښایو چې عوامي نېشنل پارټي پرونم په میدان و نن په میدان ده انشاءالله تعالی د پښتون کام دا لاوارثه کام نه دی دا یتیم نه دی انشاءالله تعالی د دې خپل مالکان شته د دې حق تپوس والا خلک شته عوامي نېشنل پارټي مشران لکه د غر ولاړ دي چا چې دال نکړي ده هغه د نن انشاءالله تعالی په مخ سپېړه ورکو او نن باغې جواب ورکو چې پښتون کام ژوندی دی انشاءالله تعالی د خپل حق تپوس پار میدان پار ډګر کول شي عوامي نېشنل پارټي پښتنو سره لکه د غر ولاړه ده انشاءالله تعالی دا زمونږ پیغام دی ټولو ملګرو ته چې راوځئ دا به تاسو نن ګورئ دا به نن د سرو ټوپو د سرو جنډو یو سیلاب انشاءالله یو تاریخي جلسه به انشاءالله درنګ ساعت دلته کېږي تاسو درخواست دی چې راوځئ موږ سره د عوامي نېشنل هغوی چې بلو موضوع هغوی ته تپوس کوو چې هغوی ته د احتجاج متعلق څه وایي او چې دی نو را روان چې کوم نن تحریک آغاز جمال خان چې کوم تحریک آغاز کوي او چې نن شروع کېږي نو د دې متعلق د هغوی څه خیال دی چې انشاءالله چې دی نو دا